د ننګرهار ولایتي چارواکو په یو مطبوعاتي کنفرانس کې خبريالانو ته د خپلواکۍ د ورځې د چاودنو په اړه ورستي معلومات ورکړه. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وايي حکومت ضد وسلوالو د خپلواکۍ له ګڼګونې استفاده کړي او د ښار په بیلابیلو ساحو کې چاودیدونکي توکي ځای په ځای کړي وو. دښمن دا ځل د یو بل ضعیف او ډیر ورکوټي تکتیک نه کار واغست. هغه تکتیک دا و چې د اوبو په وړو بوتلو کې د انفجاري مواد ځای په ځای کړي او هغه په داسې شکل باندې چې یا د برق په پایه کې خو دی یا د ترموز کې خو دی نو دا یو هغه بیخي ضعیفه حالت و د دې چې د دې تکلیف نه البته دې ته موږ تیاری ځکه نه درلودله چې دا مشکل هم وه. په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز وایي دوی د جلال آباد ښار په هغه ځایونو کې چې وسلوالو مخالفینو چاودیدونکي توکي ځای په ځای کړي وو له منځه وړي. 15 القمین دیروز خنثی کردیم. در پالی از اینکه قمین از طرف دشمن جاسازی شده بود انفجار کرد. یک تعداد هموطنان ما را زخمی ساختن که الحمدلله زخمی سطحی بودن، به خانه‌هاشان بازگشتن. 6 نفرش به شفاخانه مانده که البته کمی وخیم بودن و هم در روزهای نزدیک مرخص میشن از شفاخانه. په ورته مهال د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي وایي ټول امنیتي چاري په ګډه همغږۍ مخ ته وړي. ټول کارونه موږ په مشترک ډول باندې کوو او هدف یو دی، د یو هدف لپاره موږ کار کوو چې هغه البته د دې ټول رهبري د نظامی ټیم او ملکی ټیم جناب والی صاحب کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي یاد کنفرانس په داسې مهال ورکوي چې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځنې په ورځ په جلال آباد ښار او په ځینو ولسوالیو کې 12 بیلابیلې چاودنې شوې وې چې ګڼ شمېر کسان یې ټپین کړي وو.